د پاکستان د شمالي سیمو وروسته اوس پنجاب د سختو سیلابونو سره مخ دی. د پنجاب په ټولو سیندونو کې د لوړې کچې سیلابونه راغلي دي. په لاهور او د پنجاب په بېلابېلو سیمو کې زیات بارانونه په وقفه‌ایي ډول روان دي او د راتلونکو 40 ساعتونو په ترڅ کې د راوي، چناب او ستلج سیندونو د اوبو د کچې د لا زیاتېدو اندېښنه شته. په سیالکوټ کې څه باندې 400 ملي متره باران ریکارډ شوی او هلته ښوونځي تړل شوي دي. په ناروال، شکرګړ، لاهور، شیخپورا، اوکاړه، سایوال، ټوبټیک، سنگ، فیصل آباد، جګ، قصور، پاکین، وهاړي، سیالکوټ، ډسک، سنبلیال، ګجرات، کاریا، ګوجرانواله، حافظ آباد، منډی، بهاودین، چڼیوال او خانیوال سیمو کې د ستر سیلاب د راتګ اندېښنه ښودل شوې. بل خوا د پنجاب له طبیعي پیښو سره د مبارزې مدیریت ادارې د راتلونکو 40 ساعتونو لپاره د راوي، چناب او ستلج سیندونو د لوړې درجې سیلاب خبر هم ورکړی دی. د هند له لوري د راوي سیند ته 2 لکه کیوسیک چې د اوبو د جریان واحد ګڼل کیږي سیلابي اوبه خوشي شوي دي. د سیندونو له غاړو د خلکو د انتقال عملیات روان دي او تر دې دمه شاوخوا 2 لکه کسان خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي. د یادو سیلابونو او بارانونو له امله تر اوسه د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نه دي خپاره شوي.